کله چې موږ د نړۍ د شتمنو په هکله فکر کوو حتما مو ذهن ته یوه لویه کمپنۍ راځي چې د دې کمپنۍ رئیس به د نړۍ تر ټولو مالداره او زیات شتمن شخص به وي چې دغه کمپنۍ به کنټرولوي. په اوسنۍ نړۍ کې چې تاسو د زیاتو پیسو خاوندان ګورئ څه فکر کوئ د ده څخه زیات مالداره هم په تاریخ تیر شوي؟ سمو د وړاندې بیل ګیټس یو د نړۍ د زیاتو پیسو د خاوندانو څخه اول ګڼل کېده، خو مګر په نړۍ کې داسې خلک هم و چې یو وخت د بیل ګیټس زیاته سرمایه درلوده. بیل ګیټس د مایکروسافت د کمپنۍ مالک دی چې 140 میلیارډ ډالر له ځانه سره لري. البته تازه او نوو څیړنو نوو کمپنیو خاوندان د مایکروسافت د کمپنۍ سرمایه وړي او مخ په لوړېدو ده. د مثال په توګه تاسې آنلاین اخیستل او خرڅول کوئ، حتما یو اندازه پیسې به درنه د دغه کمپنۍ مالک ګرځوي. جوزف بیزوس د نړۍ تر ټولو لوی مالدار او سرمایه‌دار شخص ګڼل کیږي چې 180 میلیارډ سرمایه لري چې سات په سات د لوړېدو په حال کې ده. مګر جوزف بیزوس او ایلن ماسک دواړه په لوی رقابت کې په لومړۍ درجه کې دي. ایلن ماسک هم یو لوی شرکت خاوند دی چې 150 میلیارډ ډالر د ځان سره لري چې په لږ وخت کې یې ځان جوزف بیزوس سره مساوي کړی. خو جوزف بیزوس یو لږ توپیر سره د نړۍ تر ټولو سرمایه‌دار شخص بلل کیږي چې د امازون شرکت کنټرول له ځان سره لري. دغه ښاغلی د لوی کمپنۍ مالک دی چې د شرکتونو نومونه یې په لږ وخت کې نه ذکر کیږي. برینارډر 1.5 میلیارډ ډالر سرمایه له ځانه سره لري. راځئ وګورو څنګه دغه سرمایه‌داران په دغه شکل یو له بل سره وروسته او مخکې کیږي. مګر د معمول سره سم د بازار موندنې او عرضه او تقاضا هغه څه دي چې دغه خلکو سرمایه یې د نورو لوړه کړې ده. په همدې دلیل ایلن ماسک کله د جوزف بیزوس لوړ او جوزف بیزوس کله د ایلن ماسک سرمایه لوړیږي. دغه جدول کې تاسې آخري نفر ګورئ، مارک زاکربرګ چې په زیاته کچه سرمایه لري. د سرمایې اندازه یې 100 میلیارډ سرمایه په ریکارډ کې ثبت شوي. خو دا هغه سرمایه‌داران دي چې په نړۍ کې سرمایې ثبت شوي دي. غیر رسمي سرمایه‌داران هم شته دي چې په زیاته اندازه شتمني لري. ولې داسې خلک نشته چې دومره لوی فرق دی په خپله سرمایه کې د چا ولري. موږ په همدې ترتیب د پخوانیو خانانو سرمایه د اوسني وخت د لویو سرمایه‌دارانو سره پرتله کوو. د پخوانیو حکمرانانو د ژوند څخه معلومیږي چې په زیاته کچه لویه سرمایه طلا او سره زر درلوده. راځئ وګورو د پخوانیو انسانانو سرمایه په کوم ډول وه. هنري فورډ که چیرې تاسې له نوم سره آشنا استئ، یو د نړۍ تر ټولو لویو کاروباریانو څخه و. دا اولنی کس و چې په کمو امکاناتو یې زیات څه لاسته راوړل. د یو شعار درلوده او ویل به یې په نړۍ کې چې هر څوک ژوند کوي باید یو دانه ماشین حتما واخلي. که چیرې د هنري فورډ سرمایه د اوس وخت سره پرتله کړو 200 میلیارډ ډالر کیږي، یعنی د اوسنۍ نړۍ سرمایه‌داران به په جیب کې ګرځوي. هنري فورډ د نړۍ په دغه سیمه کې ژوند کوو، یعنی امریکا. عثمان علي خان دغه ښاغلی د هنري فورډ په شان تجار او صنعتګر نه و، بلکې سلطان د برطانوي هند و. په زیاته کچه الماس یې له ځانه سره لرل. عثمان علي خان په نړۍ کې لوی مالک د الماسو. په دغه زمانه کې چې څوک الماس لري حتما به د دغه ښاغلي څخه اخیستل شوي وي. که چیرې د عثمان علي خان سرمایه د اوسني وخت د اوسني سرمایه‌دارانو سره پرتله کړو 210 میلیارډ ډالر کیږي. بیرته ګرځو امریکا ته. صنعتي انقلاب چې کله ټوله نړۍ اغیزمنه کړه نو همدې صنعت ځینې کسان سرمایه‌داران کړل. یو د دې آندرو کارنګي دی. دغه ښاغلی یو تاجر او د فولادو د لوی کمپنۍ خاوند و. د دې ښاغلي کار ډیر مهم و چې د دې سره فولاد د نړۍ په مختلفو برخو کې په کار وړل کېده. دغه ساختمانونه چې تاسې ګورئ بې د فولادو دوام نه کوي. دغه لوی پل چې تاسې ګورئ د فولادو بغیر نه جوړیږي. د نړۍ لوی تجارتي ځمکنۍ کرښې بغیر د فولادو نه جوړیږي. څه وخت وروسته کارنګي د دې نړۍ ولاړه.
د دې شتمني نن ورځ 310 میلیارډ ډالرو سره برابر ده، یعنی د هانری فورد نیمایي سرمایه په جیب کې ګرځوي. کارنګي د خپل مرګ څخه مخکې یو جالب کار کړی و. 15 میلیارډ ډالر د یوې موسسې لپاره یې ورکول چې د غریبو سره یې مرسته کوله. خالماس او فولاد او تجارت. راځئ اوس نفتو ته ورځو. جان ډي راکفلر که تاسې له نوم سره آشنا استئ، دغه هغلی 90% نفت د امریکا د ده په لاس کنټرولېده. په هغه وخت کې چې برق شتون نه درلوده، خلکو د لاټین رڼاګانو ته اړتیا درلوده، نو په همدې اساس د خوراک پخولو لپاره یې یو څه اندازه ګازو ته اړتیا درلوده. د دې شتمني د اوس وخت 400 میلیارډ ډالرو سره برابره ده. دغه شخص په هغه وخت کې نفت ټول د د کنټرول لاندې و. یو شرکت په لوړه کچه په ټوله نړۍ په ټوله امریکا کې مشهور و، د سټنډر په نوم باندې یادېده. د ډیرو پیسو خاوندو، خو مګر د ده په شان په تاریخ کې نه و تیر شوی. د روم امپراتوري د میلاد په اولو کلونو کې یوه شتمنه امپراتوري ګڼل کېده. اګستوس د روم امپراتورۍ مؤسس ګڼل کېږي چې ټوله اروپا باندې واکمني کوله. د ټولو ځایونو یې مالیات ټولول. د اګستوس سرمایه د اوس وخت سره 4 ټریلیونه ډالرو سره برابریږي. شاید ځینې ووایي چې دغه پیسې صحیح نه دي، خو موږ تاسې ته دلته هغه نفر در پیژنو چې لوړه شتمني په نړۍ کې درلوده. اګستوس یو هم د دې اشخاصو څخه شو. وروسته د اروپا څخه په ځمکه کې د افریقا لور ته ورځو چې مختلفې امپراتورۍ پکې جریان موندلی و. د یو لوړ قدرت لرونکو امپراتوریو څخه یوه مالي امپراتورۍ وه. منسا موسا په 14مه میلادي پیړۍ کې یو لوی شتمن واکمن و. د نړۍ تر ټولو زیاته طلا او سره زر په دغه وخت کې د دغه امپراتورۍ په لاس کې وه. منسا موسا د یو شتمن په توګه په ټوله نړۍ کې نوم درلوده چې په هغه وخت کې د نړۍ په اقتصاد یې لوی تاثیر درلوده. هغه یو مسلمان او د الله تعالی یو عابد و. هر وخت به د مکې د کعبې زیارت کولو لپاره تللو. دغه هاغلی یو تخت هم درلوده چې 14,000 نفر به ورپسې پیاده روان و تر څو د مکې لور ته ولاړ شي. دغه هاغلی په لوړه کچه هر څه له ځانه سره درلوده، نو ټوله به یا طلا یا سره زر وه. تقریبا 10 ټنه طلا یا سره زر یې له ځانه سره درلوده. کله چې د مکې څخه راغی نو د ده طلا پر مرسته یې هر ځای کې جوماتونه آبادول. هغه ویلي زما په شتمنۍ دی باید په هر ځای کې یو جومات جوړ شي. د منسا موسا په لاس د نړۍ ټوله طلا د ده سره وه، یعنی د ده شتمني د اګستوس زیاته وه چې اګستوس 4 ټریلیونه ډالر سرمایه درلوده، خو د منسا موسا ډیره زیاته شتمني وه، یعنی مولټي ټریلیون و. منسا موسا په تاریخ کې تر ټولو زیات شتمن شخص و. البته په هغه وخت کې ټول دولتونه شتمن و، خو یوازې د په شان یې د ځان سره سرمایه نه درلوده.